السلام علیکم ملګرو، زه یم زمان خان، تاسو سره په یو نوي ویډیو کې حاضر یم. دا ویډیو ډیره زبردست ده، د سپیشلی د ماشومانو لپاره، خاص کر د هغو د ماشومانو لپاره کومو خلکو چې په کور کې موبایل خپلو ماشومانو ته ورکوي او هغو له په فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې بار بار داسې څه غلط پوسټونه راځي چې هغه د هغو د کتلو بالکل نه وي مناسب او نه وي. نو نن مې ستاسو د ماشومانو لپاره یو داسې زبردست اپلیکیشن راوړی دی چې بالکل ستاسو د موبایل په سکرین باندې هغه څنګه پروت وي او تاسو یې خپل موبایل هغه ماشومانو ته ورکوي. نو یو خو به ستاسو ماشومان د هغې نه چې کوم نالج دی پوهه ده هغه به زده کوي، بله ورسره هغو به مطلب کټون شانتي چې کوم آیکن دی هغه به هم ورکوي. نو یو خو به د هغو پوهه کې اضافه هم کېږي، نالج به هم حاصلېږي، او بل به د هغو چې کوم مشغولتیا ده مشغولتیا به یې هم روانوي. نو داسې شی نه دی پکار خپلو ماشومانو لپاره چې هغه په برین باندې مطلب غلط ریاکشن کوي یا مطلب نه وي پکار د هغه د عمر مطابق چې هغه داسې یک قسمه پوسټونه ګوري یا داسې قسم پلیټفارم باندې هغه روان وي چې هغه دپاره هغه بالکل نه وي مناسب. نو راځئ ملګرو، تاسو ته نن هغه طریقه زده کوم چې هغه طریقه کومه یوه ده. تاسو به ټول ناول داسې وکړئ چې پلی سټور ته ولاړ شئ. پلی سټور کې به تاسو ولیکئ چې یوټیوب کیډ. دا اپ چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دې باندې لږ ایډز راځي خو اواز پرې لږ Welcome to YouTube Kids. Get a grown-up's help. دلته کې لیکلي دي چې مطلب ته I am a kid او I am a parent، مطلب ته ماشوم یې که د هغو والدین یې. به دلته کې په دې I am a parent باندې کلیک کړي. I am parent باندې چې کلیک ته واغېستو دلته کې مخکې به ته اوس راشي، دلته مخکې به اوس تاسو دا به مخکې بوځي. دلته کې به ته ورته ووایي چې مطلب د دې عمر به دلته کې به ته ورته خپل عمر 2003 ولیکې. دا به کنفرم کړي چې دا تا کله کنفرم کړو دلته کې لیکلي چې شو نیکسټ. دا شو نیکسټ کا تا بیا لیکلي درته یې که نه چې شو ویډیو، مطلب دا هم نیکسټ کا. دلته کې تله خپل هغه کړي ساین اپوي، په دې باندې ته ورته وایي چې نه بالکل نه کوم. دلته کې لیکلي دي چې مطلب دلته کې لیکلي دي چې پری سکول ینګر اولډر، مطلب دا به دی کې شي چې د 4 کالو دی، د 5 نه تر 8 کالو پورې، د 9 نه په 12 ساله پورې ته د وړوکي دا ووهي. په دې به کلیک وکړي. په دې کې چې دا کوم امیج دي دا به ورته ته سلیکټ کړي، دا به ته سلیکټ کړي. دلته کې لیکلي دي چې بیا ډن. دلته کې بیا لیکلي I am agree with you. په دا چې کله تاسو دا چې کوم ایپ دی دا بالکل تاسو سره اوپن کړو. اوس په دې کې چې ته کم نمبر ویډیو دې لپاره راړول غواړې یا کوي ورته دلته کې لیکي شو، دلته کې لیکلي میوزیک، دلته کې لیکلي دي لرنینګ، دلته کې لیکلي دي چې ایکسپلور. اکثر له تاسو چې ګورئ ماشومانو لپاره لرنینګ ځکه ضروري دی که نه چې هغوی خو به یو پویم هم کېږي او نالج به یې هم سیوه کېږي. نو دې لرنینګ کې مطلب تاسو په یو ویډیو باندې ورته اوس کلیک کولی شئ. تاسو اوس فار ایگزامپل زه تاسو ته وځم دې 10 باندې تاسو کلیک کړئ. دلته کې چې کله تاسو په دې 10 باندې کلیک کړو دلته کې به هغه ویډیو راځي چې د دې لپاره بالکل هغه ریډي وي. ببل پریس. دلته کې اوس دوله به ویډیو هم راځي او بقایا به ورسره د دو چې کوم نالج د نالج به هم لیکي. نمبر اف 1 of 10. Friends, دا وګورئ. let's learn about numbers. نو ویډیو معلوماتي وي ملګرو سره ضرور شیر کړئ. که چا تر اوسه پورې زموږ د فیسبوک پاڼه یا د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، یوټیوب چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، بیل آیکن باندې ټیک وکړئ چې زموږ د نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په اولني سر کې رسي. ملګرو سره زموږ ویډیو هم شریکه کړئ.